نن سبا چې هر طرف ته موږ وګورو نو داسې دور دی او داسې زمانه ده چې ټولې خبرې هغه د دنیا کېږي. ما دومره دنیا وکړه، ما دومره ځمکې واغستې، ما دومره تجارت وکړو، زما دومره بچي دي، زما دومره ښځې دي، زه پلاني ملک ته مزدورۍ لځم، زه به هلته لاړ شم، زه به دلته راشم، زه به کور جوړوم، زه به کته بره، ټولې دغه خبرې کېږي. د مجلسونو موضوع هم دغه ده او خلک خوشحالېږي هم په دې باندې، غمونه هم په دغې باندې دي، خفګانونه هم په دغې باندې دي. زه د دې ټولو کتونکو د وروڼو د خویندو او دلته چې کوم ملګري حاضر دي د دې ټولو توجه دې خبرې ته راړول غواړم چې یقیني په کوم څه چې خوشحالي په کار ده او هغه موږ سره دی، هغه د الله سبحانه وتعالی دا دین دی. زموږ نه دا خبره یېره ده چې موږ سره یو اوچت نعمت دی چې په دې باندې خوشحالي په کار ده. زموږ دې طرف ته سوچ او فکر نه دی چې زموږ سره داسې نعمت دی که موږ په دې باندې ټول عمر د الله سبحانه وتعالی بندګي وکړو، هغه ته په سجده پرېوځو، بیا به موږ د دې هغه حق او د دې شکریا ادا نه کړو. الله سبحانه وتعالی موږ له دین را کړی دی، هغه دین چې هغه دا ټول تیر شوي دینونه یې منسوخ کړي دي. الله سبحانه وتعالی موږ له داسې کتاب را کړی دی چې د هغې نه غوره کتاب په دې کې آسماني کتابونو کې نشته. الله سبحانه وتعالی موږ له داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را کړی دی چې هغه د دې پیغمبرانو امام دی، هغه د آدم د بچو امام دی، هغه د پیریانو د انسانانو امام دی. الله سبحانه وتعالی موږ له هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم را کړی دی چې هغه موږ ته دین ټکي په ټکي واضحه کړی دی، هره مسله یې راته بیان کړې ده. په دې باندې خوشحالي په کار